ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د خیبر پښتونخوا هغه زلمي لیکوالانو سره مرکې کوو چې د پښتو ژبې او ادب دپاره کار کوي، زیار کوي، خپل وختونه وباسي او تل یې دغه کوشش کړی چې دغه ژبې او ادب له پرمختګ ورکړي. د دې علاقې نامه چې کومه ده نو هغه لوړه مینه ده. دلته زموږ یو محترم ملګری چې یو ځل ورسره مخکې هم موږ ناستې کړی، روایت خوږمن صاحب دی. خبر ورسره یو څوک بیا تازه تازه کلامونه ورو. روایت صاحب ډېر زیات هرکلی او مینه درته یم په دویم ځل. ډېره مننه غازي نادان صاحب، ستاسو د راتګ یو جهان مننه. تاسو د شعر شاعرۍ دپاره د پښتو ادب دپاره ډېر زیار دی، ډېره مننه مو کومه او د مینهوالو هم ډېره مننه. تیره مرکه په ډېرو ملګرو کتلې وه، تاسو هم خلکونه اورېدلي، په خپله هم کتلي. دغه ملګرو بار بار غوښتنه کوله چې یاره دغه یو ناستې دی بله هم را جوړ شي. دغه ملګرو به په کوم الفاظو مننه کوئ؟ د هغوی زه ډېره زیاته مننه کوم، د دومره مینې حقدار خو زه نه وم او زه د خپلې شاعرۍ نه په خپله هم دومره مطمئن یم. هغه ټکه ټوکه خپل کوشش کوو دوی دپاره. زه د هغوی ډېره زیاته مننه کوم چې زما د مات ګډ شعر یې خوښ کړه او زما کلامونه یې خوښ کړه. یو جهان مننه، ډېره زیاته مننه. ملګرو تاسو ته د یاد وي چې دغه خپرونه په یوټیوب کې هم پرته ده. د نه علاوه دغه ملګري دغه مرکه چې کومه ده دغه ملګري په فیسبوک کې هم کتلی شي. روایت صاحب څه نوي کلامونه، څه نظم وغیره دغه زموږ ملګرو ته وایه نو دوی سره به هغه ستاسو چې کومه مننه د هغې کول هغه به هغې سره پوره شي. ډېره مننه نادان صاحب. اول به در سره یو کلام شریک کومه. ستا رخسار دی که سینګار دی که دیدار دی واړه ښه دي. ستا رخسار دی که سینګار دی که دیدار دی واړه ښه دي. ما پر هار دی که خمار دی زړه لاچار دی واړه ښه دي. شواخون دی زړه خوړل دي نور څه نشته اخر څه دي. انتظار دی انتظار دی انتظار دی واړه ښه دي. او مننه. تنهایی ده نیمه شپه ده خاموشي ده او رباب دی. تنهایی ده نیمه شپه ده خاموشي ده او رباب دی. راگ ملهار دی یکهزار دی مزیدار دی واړه ښه دي. او مننه. لوی خوی دی او مغرور دی زورور دی خیر دی وی دی. لوی خوی دی او مغرور دی زورور دی خیر دی وی دی. یو مالدار دی بل چینار دی زما یار دی واړه ښه دي. مننه. بس والونه او آهونه پر یادونه دي او زه یم. بس والونه او آهونه پر یادونه دي او زه یم. ستا اقرار دی که انکار دی که اظهار دی واړه ښه دي. او مننه. یو سړی دی لیونی دی د منصور په شان راګیر شو. یو سړی دی لیونی دی د منصور په شان راګیر شو. ما ازار دی گرفتار دی چپدار دی واړه ښه دي. او مننه. او مقطع شعر دی چې زه خوږمن په زړه رنځور یم ستا نه ډېر ډېر ګیلمن یم. زه خوږمن په زړه رنځور یم ستا نه ډېر ډېر ګیلمن یم. ستا بیمار دی ناکلار دی انتظار دی واړه ښه دي. ډېر زبردست. نور به مننه نادان صاحب. دا یو آزاد نظم به تاسو سره او مینهوالو سره شریک کوم چې یو سړی دی زما خوښ دی که یې خوښ شم. ما خو هر څه ورله ورکړه نور څه نشته ټول تالا شم. څه د مینه روح مې غواړي څنګه ورکړم چې اختیار پرې د الله دی. ما د خپل زړګي باچا که خلکو راشئ ګناهګار شم. نور مې دې ګناه نه بچ کئ سترګې ستورې زخه مخکې سپین غاښونه چېرته لاړ شم مخ ته کندو نه دې زار شم. ګلابونه ستا ته څه دي کوی کاف ته روانېږم تشبیهات به درله ګورم در نظر درنه قربان بلا دې واخلم. ډېر مننه نادان صاحب. زبردست. بل هم څه کلام را پېرزو کړه. مننه. دا یو کلام به څه کلام نه مخکې یو شعر چې خلق به حیران شي که خبر شي ترې. خلق به حیران شي که خبر شي ترې. زه په خپل تخلیق باندې پوهېږم او د غزل مطلب ده چې لاس مې اسمان ته رسومه زمه لاس مې اسمان ته رسومه زمه اور په اوبو کې بلومه زمه. او مننه. خار دی رڼا ده خوشحالي او امن. خار دی رڼا ده خوشحالي او امن.
سترګې په خوب کې غړومه زما او نادان صاحب شعر ده چې یم لا جواب مصورې ته حیران یم لا جواب مصورې ته حیران کاڼي اوبو کې غورځومه زما خو مننه او زه دا نظام لږ بدلول غواړم زه دا نظام لږ بدلول غواړم لږه دا ورځ ودا کومه زما ډېر زبردست ډېره مننه حاجي د یو بل غزل هم درسره شریک کوم زه ستا د یاد کعبې ته په سجود ومه که نه وم زه ستا د یاد کعبې ته په سجود ومه که نه وم چې راغلې زما در ته زه موجود ومه که نه وم او مننه بغیر له تا فراق په اوږدو شپو کې خبردار شوم بغیر له تا فراق په اوږدو شپو کې خبردار شوم چې ته مې په خوا کې یو وجود ومه که نه وم او مننه او چې زه به بوږنېدمه نو یو خیال به راله راغی چې زه به بوږنېدمه نو یو خیال به راله راغی د ژبې په لمن کې د درود ومه که نه وم او مننه او په ما کې خاموشي وه او بهر چغې سورې وې په ما کې خاموشي وه او بهر چغې شورې وې د کور په دیوالونو کې محدود ومه که نه وم ډېره زیاته مننه کوو په اخره کې یو څو شعرونو باندې خپل پیغام ورکړي کافي غټه ده مخامخه څه ناسبه پکې زه به په دې یوه اخري شعر باندې به ولا ملګرو ته مخه ووایم چې پخو خبرو څنګه اضطراب مې د زړه کم کړي پخو خبرو څنګه اضطراب مې د زړه کم کړي خوږمنه ځینې خلک جادوګر نه وي نو څه وي ډېره مننه پیغام مې مینهوالو ته دا ده چې د امن سره محبت وکړئ ما ته دا یوه لاره ښکاري په امن کې راته هر څه ښکاري مینه محبت ترقي یو بل سره مدد وکړئ په امن او په اتفاق باندې چې څومره درنه کېدای شي هومره توجه ورکړئ ډېره مننه ډېر زیاته مننه قدرمنو دا موږ سره د ملا ګورو د لوړې مینې د سیمې ښاغلی روایت خوږمن صاحب چې په دویم ځل موږ سره ناستې وکړو ډېره زیاته مننه هم کوو ډېره مننه او زما سره تر دې هم تر بلې مرکې دعاګانو کې یاد ساتئ ښاد آباد بریالي اوسئ د خدای په امان. السلام علیکم.